د بلخ د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر د خپلو فعالیتونو په تړاو وایي چې د دوی مدیریت توانېدلی څو د تېر یو کال په موده کې 596 کسان د نشه یي توکو د اړوندو دوسیو په تړاو ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري. 596 تنه مظنونین نیولي چې 383 قضیې کېږي د 260 ډول نشه یي توکو 542 لیتره الکولي مشروبات سره چې د دوی دوسیې ترتیب عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. د نوموړي په وینا په دې موده کې 770 تنه په نشو روږدي هم راټول او درملنه یې شوې او یو شمېر لا هم تر درملنې لاندې دي. او موږ هغه معتادین چې په سرکو به پراته وو، په چوکو به پراته وو، خلک به یې په عذابول، غلاګانې به یې کولې، خپل کورونه به یې اذیتول، نو هغه هم ټول راټول کړي. اوس فعلا زموږ سره په کم کې 270 کسه معتادین موجود دي چې تر درملنې لاندې دي. دوی به تداوي کیږي او جوړ روغ به خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د خبرپاڼې پر بنسټ په تېر یو کال کې 761.543 کیلوګرام ډول نشه یي توکي او 542.4 لیټره الکولي څښاک هم ترلاسه شوي دي.